د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. المان له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه وکړه. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د المان خارجه وزیر وویل چې غواړي د افغانستان اړمنو خلکو سره مرستې زیاتې کړل شي. نوموړي دا څرګندونې په ژوڼیو کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د ملګرو ملتونو په کنفرانس کې وکړې. هایکو ماس د دوشنبې په ورځ د ژوڼیو په کنفرانس کې وویل المان وار د مخ افغانستان او سیمې سره خپلې بشري مرستې 100 میلیونه یورو یعنې 113 میلیونه ډالر ته ډېرې کړې دي. ماس زیاته کړه موږ پلان لرو چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادونو د ملاتړ په موخه نور 500 میلیونه یورو هم چمتو کړو. هغه په عین وخت کې د افغانستان له نوي واکمنو څخه وغوښتل چې د بشري مرستو د خوندیتوب تضمین وکړي. هایکو ماس په دې اړه وویل موږ د طالبانو له رهبرۍ څخه غواړو چې په افغانستان کې د بشري سازمانونو او د هغوی د پرسونل د رفاه او امنیت څخه ډاډ ورکړي. د المان خارجه وزیر زیاته کړه د بشري مرستو ورهاخوا په راتلونکي کې د طالبانو له یوه حکومت سره زموږ لیدلوری به د هغوی د ویناو سره نه بلکې د هغوی له عمل سره تړلی وي. ماس ټینګار وکړ چې د المان د حکومت توقع دا ده تر څو هغه کسان چې موږ یې پر وړاندې مسؤلیت لرو وشي کړای له دې هیواد څخه ووځي. طالبان باید بشري حقونو ته درناوی وکړي. هایکو ماس دغه راز زیاته کړه تېره اونۍ د طالبانو جوړ شوی سرپرست حکومت چې نورې ډلې پکې نشته د نړیوالو شریکانو لپاره یو ښه سیګنال نه و. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.